دا چې زلمی خراب دي زمونږ سپرلي خراب دي ټول راله سله وژنې یو څو سړي خراب دي د ګران مازغه چرته دي اوس یې بیخي خراب دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی. ملګرو په دغه تمه دغه هیله لرم چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی. خپرونه د ادبي ګلونو سیمه د اچیني بالا ته راغلي یو راسره ناست د یو جوور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو ځلنده او پیژندلی شخصیت راسره ناستې کوي امان الله ګران صاحب چې د پښتو ادب یو تکړه شاعر تکړه لیکوال. ملګرو زموږ مقصد د پښتو ادب چې څوک شعر لیکي کم ملګری شعر لیکي په دغه پښتنو مین وي په پښتنه خاوره مین وي نو تر هغې خواله ځان رسو نن راغلي یو راسره ناست امان الله ګران صاحب. نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو. امان الله ګران صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم سلام انضمام صاحب. ستاسو او ستاسو د ټول ټیم احتشام به یې ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې زموږ د وران کلي نه راغی او دا زیاره مو کړو. ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو راله وخت راوویستو. ډېره زیاته مننه. امان الله صاحب په پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو ټول نه لومبې دغه کتونکو ته خپل یو غزل ډالۍ کوي نو ډېر به خوشحال شو. ولې نه غزل دی چې تکه زما په سر سړی نه شوې نو بیا ونه شوه تکه زما په سر سړی نه شوې نو بیا ونه شوه او راشه جانانه که سپرلی نه شوې نو بیا ونه شوه. ډېر ښکلې. مننه. ویل یې تا که په مجاز کې حقیقت ولیدو ویل یې تا که په مجاز کې حقیقت ولیدو مړه که تره نه ګونګې نه شوې نو بیا ونه شوه. ډېره مننه. او بېګا چې ورغلم په لاس یې راته دا ولیکل بېګا چې ورغلم په لاس یې راته دا ولیکل ورځه که لیونی نه شوې نو بیا ونه شوه. مننه. او شعر دی چې ته چې بل شوي اور ته دې زړه کې به بوزې وهې ته چې بل شوي اور ته دې زړه کې به بوزې وهې ته که لوګې نه شوې نو بیا ونه شوه. ډېره مننه. او مقطع دا چې ګرانه تیر شوی وخت واپس راځي په یو خبره ګرانه تیر شوی وخت واپس راځي په یو خبره زړه د صفا که زلمی نه شوې نو بیا ونه شوه. ډېر ښکلی. ډېر اعلی. امان الله ګران صاحب پروګرام کې به راسره ټول نه لومبې دا شریک کړي چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی دی؟ ولې نه لکه داسې په بنیادي توګه باندې شعر لیکل ما 2012 نه شروع کړي وو خو بهرحال دومره به نه وی اوس هم ښه نه دي او بیا به دا سلسله روانه وه تقریبا 2015 کې تقریبا زه بیا د شعر په هغه معیار باندې پوه شوم. ټیک دی جی. امان الله ګران صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات اصناف دي نو تاسو کم صنف پکې ډېر لیکلی دی دا هم کتونکو سره شریک. ولې نه ما غزل باندې ډېره تبازمایي کړې ده. غزل مې زیات خوښ دی نو غزل مې ډېر لیکلی دی. نظم مې هم لیکلی دی. نظم کې ما پابند نظم هم لیکلی دی. آزاد مې هم لیکلی دی او نثر مې هم ډېر زیات خوښ دی خو نثر مې نه دی لیکلی او غزل مې ډېر لیکلی دی. ډېره ښه ده. ملګرو سره دا هم شریک کړئ چې تعلیم په حواله تعلیم مو څومره دی؟ ما بی روانه ده د علامه اقبال یونیورسټۍ نه نو انشاءالله ماسټر ته مې په زړه کې ده پښتو کې نو زما بی اوس په اردو کې ده نو ماسټر به انشاءالله په پښتو کې کوم. ټیک دی جی. ملګرو د دې پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول. په دغه اړه نن راغلي اچیني بالا سیمه راسره ناست امان الله ګران صاحب. ملګري به د شعرونو تمه هم لري نو نورې پوښتنې به درنه هم کو چې کومې رایادېږي نو شعرونو اړخ ته به راشو خپل یو غزل راسره شریک کړي. ولې نه. غزل مطلب ده چې څه ناروا وه او څه روا وه لویه سودا وه څه ناروا وه او څه روا وه لویه سودا وه ګناه ثواب و ثواب ګناه وه لویه سودا وه. مننه. څه ناروا وه
او څه روا وه لویه سودا وه ګناه ثواب و ثواب ګناه وه لویه سودا وه او څومره ګټل دي څومره خوړل دي څومره پکار دي څومره ګټل دي څومره خوړل دي څومره پکار دي زه په دنیا کې ما کې دنیا وه لویه سودا وه مننه او تا ته ایثار شوم تا سره لاړم زه څه خبر وم تا ته ایثار شوم تا سره لاړم زه څه خبر وم په تا کې مینه بلا وه لویه سودا وه مننه او سپین سره تور تور سره سپین څه په کمال یو کېږي سپین سره تور تور سره سپین څه په کمال یو کېږي رڼا تیاره شوه تیاره رڼا وه لویه سودا وه مننه او څه مې صحیح کړل څه مې غلط کړل واړه سوچونه څه مې صحیح کړل څه مې غلط کړل واړه سوچونه خبرې ډېرې خبره دا وه لویه سودا وه مننه او ګران ته لګیا وه 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 بیا پسې بیا وه بیا پسې بیا وه لویه سودا وه ډېره مننه ډېر اعلی امان الله ګران صاحب په پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړو چې د نن سبا شاعرانو نه څه ګیله شته که نه ولې نه خامخا ګیلې پیداویږي ځکه چې د وخت سره چې کم دی خامخا چې معیار وي نو د معیار تسخیر به هم وي نو ځینې ټایم کې چې کم دی څه خبرې څه خیالات په ذهن ښه ونه لګي نو ګیلې معنی خامخا د سړي راځي ټیک ته جي ملګرو ته به بل غزل هم ډالۍ کړئ نو بیا به پوښتنې اړخ ته راځو صحیح ده جي ولې نه چې د نصاب په ژبه نه پوهیږي چې د نصاب په ژبه نه پوهیږي لکه جناب په ژبه نه پوهیږي مننه او د کتابونو الماری ډکې دي د کتابونو الماری ډکې دي او د عذاب په ژبه نه پوهیږي مننه او ګلاب پوهیږي د ازغو په ژبه ګلاب پوهیږي د ازغو په ژبه ازغي ګلاب په ژبه نه پوهیږي مننه او په شور مین دي بې ضمیره خلک په شور مین دي بې ضمیره خلک خو د رباب په ژبه نه پوهیږي مننه او مقطع یې ده چې ګرانه په خوله باندې لاسونه کېده ګرانه په خوله باندې لاسونه کېده خانه خراب په ژبه نه پوهیږي ډېر ښکلی ډېر اعلی امان الله ګران صاحب د دې پوښتنې جواب هم راکړئ چې غزل ډېر لیکلی کېږي په نن سبا وخت کې نو دا ولې آیا اسان دی که څه وجه کیدی شي بالکل لکه د وخت په وخت باندې چې کم دی یو وخت کې چې کم دی چربیتې به خلکو ډېرې زیاتې خوښولې او لیکل کېدې به کتابونه موږ کتلي دي ګورو تاریخ بیا داسې وخت راغی چې نثر چې کم دی د خلکو ډېر زیات خوښېدو به هغې به توجه ورکوله اوس دور چې کم دی د غزل دی نو غزل واحد یو داسې د شاعرۍ چې کم دی یو داسې برانچ دی چې په دې کې د هر فن د څومره د ژوند څومره تکلیفونه دي څه خبرې دي د ژوند دا ټولې پکې راجمع شوي دي نو د دې وجې نه چې کم دی غزل ډېر سخت هم دی او خلکو یې چې کم دی خوښوي ځکه چې د ژوند هرې مسلې پکې شته دی په هر شعر کې خپله خبره وي ټیک ته جي ملګرو ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لا پاني سیز دی را سره ناست ډېر خوږ او پښتون انسان امان الله ګران صاحب غزل اړخ ته به راشو نو خپل یو غزل لا سره شریک کړئ ولې نه چې زما او د جانان خبرې نشي چې زما او د جانان خبرې نشي لکه ځان سره د ځان خبرې نشي مننه او د ایمان سره ایمان خبرې کیږي د ګمان سره ګمان خبرې نشي مننه او احترام لرم په زړه کې انسانیت ته احترام لرم په زړه کې انسانیت ته د هندو او مسلمان خبرې نشي مننه او تا شراب څنګه بیان کړل په جومات کې تا شراب څنګه بیان کړل په جومات کې میکده کې په اذان خبرې نشي مننه او آینې سره به څنګه سړی پوه شي آینې سره به څنګه سړی پوه شي د ګونګي سره قربان خبرې نشي مننه او د جهان سره
جهان جرګې شروع دي د جهان سره جهان جرګې شروع دي خو د ګران سره د ګران خبرې نشي. ډېر ښکلی ډېر اعلی. امان الله ګران صاحب په پروګرام کې به درنه نظم هم اورو ځکه چې تاسو د نظم ذکر وکړو نو پروګرام کې را سره نظم شریک کړئ نو بیا پروګرام راټولو. ولې نه نظم عنوان دی بېوسه ماشوم. یو ورځ د خپله کوره زه چې راووتمه تلمه د ښار په طرف یوازې نه وم زه ما سره و ملګری موږ په ښار کې روان په ډک بازار کې روان څه اخیستو دپاره چې ښه ډېر ستړي شو موږ د خوراک په تکل د بازار منځ له راغلو د یو دوکان په خوا کې موږ ولاړو دواړه د څه خوراک دپاره یو ناڅاپي مې پام شو چې یو ماشوم ولاړو دغه ماشوم په لاس کې زیړه کپړه ښکارېده 7 کلن ماشوم و. موږ ته یې ویل ماما زه تاسو کېړې صفا کړم. زه ډېر حیران پاتې شوم زه ډېر خفه شوم پې ما ته مې خپل وړوکی د مور بچی را یاد شو جیب ته مې لاس کړو ډایرکټ ورله پیسې مې ورکړې ما ورته ویل بچیه زه نور مې مه جړوه. خوا کې زما ملګري ویل یې صبر زویه امره به نه ځې رانه موټر صفا کړله او بیا به کور ته لاړ شي. په دې خبره باندې مې د زړه درد سیوا شو. زه داسې فکر یوړم زړه کې مې ویل خلک به مړه نو خدای له نه ځي. ماشوم لګیا په موټر چې صفایي یې وکړه نو داسې غلی راغی ماما موټر صفا شو. خوا کې زما ملګري ویل یې زه بچیه کور کې سودا به لګي په وخت دې کور ته لاړ شه خو زه لا ګونګ ولاړ وم. ماشوم روان شو رانه ما ته مې خپل ملګري په ډاډګرن اواز کې څه داسې غلي وویل ما یې د ټول مستقبل لاس ته سوالونو خلاص کړو خفه چې نه شي ګرانه ستا نه پې زیات کیدای شي زه خفه یم. ډېر ښکلی ډېر اعلی. ملګرو دغه حقیقت نه ډک دغه نظم به مو اورېدلی وي. امان الله ګران صاحب کتونکو له اخره کې څه پیغام ورکړي؟ ولې نه بس پیغام په هر ځای کې مې ویلي دي. زه به بیا هم دا ووایم ستاسو د شیشې په ترو باندې چې یرې مینه وکئ. مینه یو لوی نعمت دی ځکه چې مینه الله کړې ده نو باید چې الله یو کار کړی وي نو خامخا چې موږ یې خامخا وکړو. ډېره زیاته مننه. ملګرو د امان الله ګران صاحب دغه خوندور شعرونه به مو اورېدلي وي خوند به مو ترې اخیستی وي. خپرونه د ادبي ګلونو خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.